د arterial disorder خبره کوو. arterial disorder arteries خو تاسو پیژنئ که نه. arteries یو زمونږ elastic arteries مونږ ویل چې څو دي elastic arteries دي، بل مونږ ویل چې medium size یا muscular arteries دي، medium size یا muscular، او بیا مونږ arteriole جوړ کړي وو. arterioles چې دا تاسو پیژنئ. elastic کې که تاسو ته یاد وي مونږ ویلو چې دا زمونږ په دې کې ایورټا راځي او دا د هاي پریشر دپاره الله تعالی دا موډیفای کړې ده elastic، او د دې برانچز پکې راځي. او په مسکولر آرټریز کې د elastic arteries برانچز راځي. د elastic arteries چې کوم برانچز دي هغه پکې راځي. یعنی په مسکولر کې تاسو انټرنل کیروټیډ آرټري اخیستی شئ، تاسو پکې رینل آرټریز اخیستی شئ، تاسو پکې کورونري آرټري اخیستی شئ، تاسو پکې فیمورل آرټریز اخیستی شئ، تاسو پکې میزنټریک آرټریز اخیستی شئ، انفیریر میزنټریک، سپیریر میزنټریک ایټسیټرا دا پکې تاسو اخیستی شئ. او آرټریول کله چې ستاسو سره د دې آرټریز سایز چې کومه دی لیس دین 2 ملي میټر شي، لیس دین 2 ملي میټر شي، نو موږ وایو چې دا اوس آرټریول دی. او په دې آرټریول کې یاد یو خبره یاد ساتئ چې دې ته زمونږ سه دغه سپلای ډېره زیاته سیوا ده. سمپاتیټیک نرو سپلای چې کومه ده دې ته ډېره زیاته سیوا ده. سمپاتیټیک نرو سپلای دې ته ډېره سیوا ده. سمپاتیټیک نرو سپلای دې ته سیوا ده. د دې اهمیت دا دی چې دا ارټریول چې کومه دي د دې ویزو ډایلیشن او ویزو کنټرکشن، ارټریولو ډایلیشن او ارټریولو کنټرکشن زمونږ سره په ډیفرنٹ کنډیشنز کې، په ډیفرنٹ سچویشنز کې ډیفرنٹ آرګنز ته بلډ سپلای انکریز کوي او ډیکریز کوي. په هغې کې دې مین رول دی. په دې کې موږ د دې د ډس آرډرز خبره کوو. د دې ډس آرډر، د دې آرټریز ډس آرډر مارفولوجیکلی موږ په 3 ټایپس کې ډیوایډ کړي دي. مارفولوجیکلی موږ په 3 ټایپس کې، یو ته مونکی برگز، مونکی برگ میډیل کیلسیپیک سکلیروسس وای. ستاسو په بوک کې به دا خبر نه وي. سکلیروسس موسټلی به دا تاسو ته په ایډلټ خلکو کې میلاویږي او د دې تعلق د ایجنګ سره. څومره چې سړی غټیږي نو دا مسله پکې زیات راځي. خو د دې دغه دا دی خوالی چې دا په میډیا کې تاسو ته به دغه سټرکچر یادي. د ویسل سټرکچر ما تاسو ته داسې جوړ کړی و چې یو مې درته دا انډوتیلیل سیلز دننه جوړې کړې وي، بیا مې درته بیسمنټ ممبرین جوړ کړی و، بیا مې درته سب انډوتیلیل دغه جوړې کړې وي، دا مې درته انډوتیلیل، بیا مې درته سب انډوتیلیل ټیشوز جوړ کړي وو. بیسمنټ ممبرینو، بیا د لمنا وه، سب انډوتیلیلو، او بیا انټرنل الاستیک لمنا وه. او د دې نه بعد ما تاسو ته په ریډ باندې که تاسو ته یادي ما تاسو ته بل لیر جوړ کړی و، مسکولر لیر مې جوړ کړی و. دا مسکولر، او د دې مسکولر لیر که تاسو ته یادي ما درته په الاستیک کې د هر یو مسکولر لیر سره انټرنل الاستیک، دا الاستیک لمنا زمونږ سره پینسټریټډ ما جوړه کړې وه، او د هغې هغه سټرکچر درته ما داسې جوړ کړی و چې په الاستیک ټیشو کې ما ویل دا تقریبا 40 to 70 ټایمز وي. په مسکولر کې هغومره الاستیک لیمنا پکې. بیا د دې نه بعد ما تاسو ته ایکسټرنل الاستیک لیمنا جوړه کړې وه، او د ایکسټرنل الاستیک لیمنا د پاسه ما تاسو ته ایډوانټیشیا جوړه کړې وه. څه شی مې درته جوړه کړې وه؟ ایډوانټیشیا. اوس د دې خبرې اهمیت څه دی؟ د دې خبرې اهمیت دا دی چې څومره موږ ډیزیزز وو نو موږ وو چې دا زموږ سره د دې لیر ډیزیز ده، که دا زموږ سره د انټیمل لیر ډیزیز د انټیما، نو دا میډیل کیلسیپک دغه چې کوم دی سکلیروسس، مونکی برګ میډیل کیلسیپک سکلیروسس، دا د دې لیر ده میډیل. دا دومره پرابلم نه کاس کوي، انټیما ته نه دغه کېږي، او دا بیناین ده، نو دا دومره مشکل نه پیدا کوي. د ایج د سیووالي سره د دې تعلق دی. د دې نه علاوه ستاسو په بوک کې ورکلي ایتروسکلیروسس یا ایتیروسکلیروسس هم ورته ویلی شئ، ATHERO ایتیری سکلیروسس. دا به ډېر په ډیټیل باندې موږ وخوا
ایتیروپوریج ته وایي، پوریج PORIDGE. او سکلیروسیس هارډنینګ ته وایي، هارډنینګ ته. او یو به ستاسو په بک کې ارټیریولو سکلیروسیس ورکړی، ارټیریول سکلیروسیس. سیمپلی تاسو کو دغه خبره وکئ د دې ټولو، نو دې ټولو ته کمباینډلی موږ یو ورډ یوز کوو. ښه، د دې لپاره موږ ورډ یوز کوو ARTERO. ښه، ارټیرو سکلیروسیس ورله یوز کوو. ښه، سکلیروسیس یعنی د آرټري سکلیروسیس وشي. آرټري سکلیروسیس موږ جسټ وو چې هارډنینګ اف د آرټریز. ښه، په دې کې څه کېږي؟ په دې غونډو کنډیشن کې هارډنینګ اف د آرټریز کېږي، هارډنینګ اف د آرټریز کېږي. او کله چې آرټریز هارډ شي نو with the loss of elasticity. او کله چې الاستیسیټي په ارټریول کې لوس شي نو تاسو ته پته ده چې بیا مسلې پروډیوس کوي. کم از کم د هایپرټینشن هر چا ته پته ده چې زموږ څه هایپرټینشن پروډیوس کوي. نو په دې دریو وانو مسلو کې څه کېږي؟ د ارټریز هارډنینګ پکې کېږي او الاستیسیټي پکې لاس کېږي. اوس دلته وګورئ، په ډېر زیات ډیټیل باندې به موږ دا ځکه چې دې تقریبا 100% ډیټیلز تاسو په بک کې ورکړی دی، د دې خو پکې ذکر نه دی کړی او دا یې ورکړی دی. د دې ارټیریوسکلیروسیس باندې دومره باس نشته. سمپل دومره یاد ساتئ چې دا په هغه خلکو کې چې هغه هایپرټینسیو وي، یعنی د دې د هایپرټینشن سره او د ډایبیټیز ملایټس سره هغه خلک چې د هغو شوګري تقریبا د 10 کالو پورې د دې شوګر چلیدلی، نو په هغو خلکو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې راځي. او کم هایپرټینسیو په هغو کې راځي. په دې کې کم ارټریول دی د کوم سایز چې د 2 ملي میټر نه لیس دین دی، نو هغې کې دا مسله راځي او په هغې کې دا سټیپ شي، هارډ شي او الاستیسیټي پکې څه شي؟ لاس شي. ګورو چې مسلې څه کېدلی شي. ایتیروسکلیروسیس څه کېږي؟ ایتیروسکلیروسیس تاسو سره موسټلی دا زمونږ سره په الاستیک اینډ مسکولر آرټریز کې کېدلی شي. تاسو ویلی شئ چې دغه چې کومه ده ایورټا ابډامنل ایورټا دا پکې موسټلی زمونږ سره دا دغه انوالي زیاتره په دې کې کېږي. خو د ایورټا د ټولو نه سیوا چې کومه ده دا کامن سایټ دی پر ایتیروسکلیروسیس. ایورټا از مور دین زمونږ سره د دغه نه د کارونري آرټري نه یعنی د ایورټا نه بعد کارونري آرټري په دې کې ډېر انوالي از مور دین پاپلیټیل آرټري. پاپلیټیل دا پکې انوالي او پاپلیټیل چې کومه دی بیا زمونږ سره دغه دی کیروټیډ آرټري او بیا چې کومه دی زمونږ سره سرکل اف ویلس. ښه، د دې لپاره موږ دغه لیکو چې ایورټیک کورکوډایل پوفینګ فرام دی کار آف ویلس. ښه، ډاکټر اندجیب یو زبردست ډایګرام هم جوړوي. داسې کار وکړي چې دې ته یو کار جوړ کړي. څه شی ورته جوړ کړي؟ کار ورته جوړ کړي. کار خو پېژنئ که نه، موټر ورته جوړ کړي. په دې کې دار دي شیشې جوړې کړي او د دې نه ایورټیک آرچ راوباسي. داسې خو ایورټیک آرچ داسې راوباسي چې د ایورټا نه کورکوډایل جوړ کړي. دا د دې سیډه راوباسي کورکوډایل او د دې سیډه نه دې ته بل کورکوډایل جوړ کړي. دا کورکوډایل او په دې کې فایبرو فیټي پیجز جوړ کړي. فایبرو فیټي پیجز. ایورټیک کورکوډایل پوفینګ فرام دی کار آف ویلس.
دا د دې لپاره نیمونیک یوز کوي چې کم پکې ډېر زیات انوالو دي. ستاسو دپاره دا دغه ضروري نه دی چې موسټلی پکې کم انوالو دی او دا که چېرته MBBS په لیول څوک ګوري نو د هغو دپاره دا ضروري دی. جست تاسو ته چې دا پته وي چې دا په کوم آرټریز کېږي. اوس دلته موږ ګورو چې زموږ څه په دې ایتیروسکلیروسس کې کېږي څه نو دې ایتیروسکلیروسس دپاره تاسو یاد ساتئ. یو خو دا آرټریز یاد ساتئ. دویم چې تاسو سره دې خبرې پته وي چې په دې کې دا ایتیروسکلیروسس چې کومه دی په دې کې موسټلی زموږ څه چې کوم شیان شامل دي چې هغه تاسو ته پته وي. نو چې تاسو ته د LDL پته وي او په LDL کې درته بیا دا پته وي چې زموږ څه په دې کې مین رول د اکسیډایزډ LDL دی. LDL وایي زموږ څه لو ډینسټي لایپوپروټین دی. نو چې دا تاسو ته پته وي. بل په دې کې LDL لیول چې کومه دی دا انکریز کېږي. انکریز لیول اف LDL او HDL چې کومه دی دا ډیکریز کېږي. HDL اوس به تاسو ته پته ولګي چې ولې او د دې پکې څه رول دی. HDL ډیکریز لیول اف HDL چې د دې درته پته وي د دې پکې مین رول دی. د دې نه علاوه چې تاسو ته پته وي د لیمفوسایټ چې په دې کې د لیمفوسایټ هم رول دی. لیمفوسایټ چې تاسو پېژنئ په لیمفوسایټس کې د ټي لیمفوسایټ د بي نه د ټي لیمفوسایټ د دې د رول چېرته پته وي. د دې نه علاوه چې تاسو ته د میکروپیج پته وي. میکروپیج چې د میکروپیج پکې څه رول دی. د دې نه علاوه چې تاسو ته د endothelial cells of the arteries پته وي چې د دې پکې څه رول دی. د endothelial cells نه علاوه چې تاسو ته د پلیټلیټ پته وي چې د پلیټلیټس په دې کې څه رول دی. او د ټولو نه امپارټنټ چې کومه دی تاسو ته د سموث مسلز اف د آرټریز په دې کې مین رول دی چې د هغې تاسو ته پته وي. سموث مسلز چې کومه دي اف د آرټریز د هغې پکې مین رول دی. او یو لفظ به بل زه دلته دغه کوم سټار به پې فوټ کوم فوم سیلز چې تاسو پېژنئ. FOAM فوم سیلز زمونږ څه دا بي لیمفوسایټ او دا ټي لیمفوسایټ او میکروپیج راشي او دا LDL اخري او د دې نه غټ سیل جوړ شي پیټي سیلز ته جوړ شي هغې ته موږ فوم سیلز وو چې دا تاسو ته د دې پته وي. اوس موږ ګورو چې دا مسله څنګه کېږي او دا په کومو خلکو کې یو خبره یاد ساتئ. د دې دپاره دا لږ ځای به زه دې ته صفا کړم چې په دې دپاره تاسو ته دا خبره کلیر وي چې د دې دپاره زموږ څه کوم ریسپیکټرز دي. ریسپیکټر چې د هغې تاسو ته پته وي. د ریسپیکټر موږ د دې لپاره په دوو دغو باندې ډیوایډ کوو په دوو طریقو باندې. ریسپیکټر د څه لپاره ایتیروسکلیروسس دپاره ریسپیکټر څه شی دی. ریسپیکټر موږ وایو چې یا زموږ څه فکسډ دي. فکسډ یعنی د فکسډ ته نان موډیفایبل موږ ویلی شو. نان موډیفایبل او یو زموږ څه موډیفایبل دی. موډیفایبل نان موډیفایبل یا د فکسډ مطلب دا دی فار ایگزامپل یو سړی دی او د هغه ایج دی بوډا دی دا ته ځوان کولی نه شي. دا کلیر خبره ده. دویم جنډر یعنی زموږ څه جنډر یا سیکس ویلی شي. جنډر یعنی میل چې کومه دی په هغو کې د هارټ اټیک چانسز ایز کمپیر ټو د پری مینوپازل وومن په نسبت سوای. کله چې په ښځو کې مینوپاز راشي نو اټ مینس په هغو کې ایسټروجن څه شي. ایسټروجن دا پکې سټاپ شي او دا ایسټروجن چې کومه دی د هارټ اټیک نه دا ښځه چې کومه ده دا پریونټ کوي. د دې په باره کې دا سوچ کېږي چې د هارټ اټیک نه پریونټ کوي. نو په دې وکړي نو سیکس هم ته نشي چینج کولی. ایج شو جنډر شو یا سیکس شو. د دې نه علاوه فیمیلیل هسټري ته نشي فیمیلیل هسټري دا ته نشي چې کولی. یو سړی دی او د کوم خاندان سره د تعلق دی نو په دې خلکو کې که پیدایشي دا بیماري را روانه وي نو دا چې کومه دی ته نشي چې کولی. بل دی موډیفایبل. په موډیفایبل کې چې مینلی تاسو ته دا خبره یاد وي چې هایپرټینشن یعنی هایپرټینشن ته کولی شي چې ته خپل بلډ پریشر کنټرول کړې او د دې بلډ پریشر د وجې نه ستا د ایتیروسکلیروسس چانسز چې کومه دی دا زموږ څه شي دا کم شي. یوه خبره. دویم هایپرلیپیډیمیا. هایپرلیپیډیمیا یعنی هایپرلیپیډیمیا موږ وایو چې د یو سړي LDL لیول چې کومه دی دا زموږ څه دا انکریز شوی.
نو د دې د هایپر لیپیډیمیا لیول چې کومه دی دا ته نشي دغه کولی او تړ چې کومه دی تاسو ته چې د دې په باره کې دغه دا زه په ریډ باندې لیکم تړم سموکینګ یا سیګریټ سموکینګ یا ټوبیکو سموکینګ به زه ولیکم سموکینګ ټوبیکو سموکینګ یا سیګریټ سموکینګ دا موډیفایبل دی یو سړی دی او دغه ایتیروسکلیروټیک پلاک جوړ شوی دی یا فایبروفیټي پلاک یې جوړ شوی دی او هغه سیګریټ څکي څومره چې دا ډېر سیګریټ څکي د به چانسس یې وایي اوس به درته پته ولګي چې ولې که چېرته یو سړي پلاک جوړ شوی او هغه سیګریټ پرېږدي څه وکړي سیګریټ پرېږدي او 10 کاله د وشي نو 100% به دا سیټ شي څو 10 کاله یعنی د سیګریټو د پرېښودو نه 10 کاله بعد یو سړی نارمل کېدلی شي د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو ډایبیټیز ملایټس چې کومه دی ډایبیټیز ملایټس دا هم زموږ سم موډیفایبل دی یو سړی دی او ډایبیټیز ملایټس دی د 10 کالو نه دته دا مسله ده او دا خپل شوګر لیول کنټرول نه ساتي چې شوګر لیول کنټرول نه ساتي په دې کې به دا چانسز یې وایي څوک چې خپل شوګر لیول کنټرول وساتي نو په هغو کې دا مسله کمیدلی شي د دې نه علاوه دا خو زموږ سم موډیفایبل ریسپیکټر دی او دا ډیر زیات دغه دی اوس دلته وګورئ ښه په دې کې درته یو 2 خبرې نورې کلیر کوم بیا درته نور مزید لږ ځم په دې کې که په یو سړي کې 2 خبرې څو 2 خبرې یعنی ایج یې سیوا دی 45 یا 55 پلس دی یا 60 پلس دی یا 6 چې کومه دی میل دی او یا چې کومه دی فیمیلیل هیسټري لري د هغې سره هایپرټنسیو دی یا هایپر لیپیډیمیک دی یا مطلب هغه سموکرم دی چې 2 شیونه پکې 2 ریسپیکټري نو دا 4 ټایمز دا ریکس سیوا کوي 2 شیونه چې پکې یعنی هایپرټنشن دی عمر هم سیوا دی په دغه کې به 4 چنده چانسز سیوای خو که چېرته دا 3 تروالی یعنی HHC هایپر لیپیډیمیا هایپرټنشن او سیګریټ سموکینګ دا 3 ونه یو سړی کولیسټرول لیول هم سیوا دی هایپرټنشن دی او سموکرم دی په دې کې به 7 ټایمز یې وایي ایم سی کیوز کې لر دې 2 خبرو ډېر زیات چانس دی چې دا راولي ښه 2 ټایمز 2 ریسپیکټرز increases the 4 times یا 4-fold the chances of atherosclerosis while hypertension, hyperlipidemia and cigarette smoking increase the chances of atherosclerosis 7 times یا 7-fold. په خبره پوهیږي یو سړی دی او په هغه کې 2 مسلې دي هایپرټنشن دی او ایج هم سیوا دی په دې کې به څو فولډ ټایمز څو ټایمز ور د چانسز یې وایي 4 یو سړی دی هغه ته هایپرټنشن دی هایپرلیپیډیمیا سموکرم دی نو څو وایي دا 2 خبرې چې درته یادي اوس به موږ ګورو چې ولې د دې نه علاوه ریسپیکټر چې کومه زموږ سره دي چې کوم اوس اسوسییټډ دی اوبیسیټي اوبیسیټي یو کس چې کومه دی اوبیز دی پیړ دی نو اوبیسیټي څه کوي اوبیسیټي خو یو ستا بلډ پریشر های کوي بلډ پریشر دی های کوي بل ستا پری ټرایګلیسراید چې کومه دي هغه ستا لیول انکریز کوي بل چې کومه دی ستا پری شوګر لیول یا چې کومه دی د ډایبیټیز ملایټس چانسز انکریز کوي او بل چې کومه دی ستا ایچ ډي ایل چې کومه دی ایچ ډي ایل دا ډیکریز کوي د دې اوبیسیټي د وجه نه دا مسلې چې کومه دي دا زموږ سره د ایتیروسکلیروسس د چانس سبب ګرځي نو یو سړی پیړ دی او هغه ته دا مسلې دي یا ښځه پیړه ده پیړه مینس اوبیز ده صحیح ده دا لفظ لږ د سړي باندې بد لګي نو پیړه خو یې نو اوس څه ورته وایي چې پیړه ورته نه وایي نو دوی ته موږ ډایرکټ موږ ووایو چې تاسو څه وکئ تاسو خپل وزن کم کړئ د وزن کمیدو سره به د بلډ پریشر نارمل شي د ایل ډي ایل لیول به نارمل شي د ډایبیټیز به نارمل شي ایچ ډي ایل لیول به انکریز شي نو اوبیسیټي چې کومه دی اوبیسیټي دا هم د دې کې یو ریسک فیکټر دی ښه د دې نه علاوه لیک اف ایکسرسایز یعنی زمونږ په شان لیک اف ایکسرسایز ډوډۍ وخوري د روژه ماتي کې او سم حل وکړي او زما په شان ډایرکټ به ودوي ډایرکټ یو خو یې چې ګرځي چکر لګوي او یو یې چې مطلب ولویږي نو بس څه به کوي سړی به غټی نو لیک اپ ایکسرسایز به اوس تاسو ته پته ولګي چې دې څه وقیدار ایکسرسایز یو دا کار کوي چې زموږ د باډي ایل ډي ایل لیول کمی او ایچ ډي ایل انکریز کوي ایل ډي ایل ته موږ بیډ کولیسټرول وو او ایچ ډي ایل ته موږ ګوډ کولیسټرول وو اوس به تاسو ته پته ولګي چې ولې نو لیک اپ ایکسرسایز چې کومه دی دا هم په دې کې یو دغه دی
هیوی الکوهولیزم هیوی الکوهولیزم یو سړی دی هغه ډیر زیات هیوی الکوهولیزم یو سړی د 2 نه والا د 4 یونټ پورې شراب څکي پر ډے د ورځې نو دا ګوډ فار هیلث دی ګوډ فار هیلدي هارت په دې خبره پیږئ کله کله ډاکټران ګوډ فار هیلدي هارت کله کله ډاکټران ځینې خلکو ته د لږو شرابو څښلو اجازت ورکوي چې لږ لږ څښه خو که چېرته ډېر زیات وڅښې نو بیا زمونږ سره د هارټ باندې د دې بیډ افیکټ دی نو اوور الکوهولیزم چې کومه دی زمونږ سره هیوي الکوهولیزم دا هم زمونږ سره د ایتیروسکلیروسس چې کومه دی یو کاز جوړېدلی شي د دې نه علاوه چې کله یو سړی ډایټ خوري ډایټ نو دا ډایټ چې کومه دی ډایټري د دې چې کوم هیبټ دی نو هغه هم په دې باندې یو سړی دی او هغه داسې ډایټ خوري چې هغه زمونږ سره په هغې کې فیټس سیوا دي یا تاسو ویلی شئ کولیسټرول پکې سیوا دي کولیسټرول نو په هغې خلکو کې بنسبت دغه خلکو چې ویجیټیبل خوري ویجیټیبل خوري نو د دې ویجیټیبل خوراک والا خلکو کې به د ایتیروسکلیروسس چانسز کمی د دې فایده څه ده ویجیټیبل پلس ویټامنز چې کله څوک خوري ویټامنز نو ویټامن سی اینډ ویټامن ای دا انټي اکسیډنټ دی انټي اکسیډنټ دی او د انټي اکسیډنټ به اوس تاسو ته پته ولګي چې زمونږ سره اکسیډایزینګ ریډیکل چې کومه دي هغه زمونږ سره ایل ډي ایل اکسیډایز کې دا اکسیډایزد ایل ډي ایل دا ټولې مسلې پیدا کوي اوس به تاسو ته پته ولګي چې څنګه نو چې څوک سبزي خوري نو په هغو کې هم د هارټ اټیک چانسز یا د ایتیروسکلیروسس چانسز دا ډېر زیات کمی د دې نه علاوه که یو فیمیل دا هغه اورل کنټراسپټیو یوز کوي اورل کنټراسپټیو موږ هغې ګولو ته وو چې ښځې په خوله باندې خوري د دې دپاره چې د ماشومانو ډیوریشنز د دوی راشي یعنې د ماشومانو د ډیوریشن دپاره چې ماشومان ونشي هغې ته اورل کنټراسپټیو موږ وو دا خوري د کنټراسپشن دپاره خوري نو هغه چې څوک یوز کوي نو په هغو کې هم د ایتیروسکلیروسس چانسز څه شي دا ډېر زیات سیوای په ګاوټي کې انفیکشن ویت کلیمیډیا سایټومیګیلو وایرس ان هیلیکوبیکټر په دې خلکو کې یعنې انفیکشن چې چاته شوی د کلیمیډیا د وجې نه CHAN کلیمیډیا د وجې نه د CMV د وجې نه او د هیلیکوبیکټر پایلوري د وجې نه H پایلوري د وجې نه د دې انفیکشن د وجې نه هم زمونږ سره د دې ایتیروسکلیروسس چانسز څه کېږي دا سیوا کېږي د ریس سی ریاکټیو پروټین او های پلازما لایپوپروټین د وجې انزایټي اینډ ډپریشن انزایټي اینډ ډپریشن کې به راته لږ خبره وکړم که چېرته چاته پیدا وشي انزایټي اینډ ډپریشن والا خلکو کې ګوره انزایټي موږ څه ته وټ از انزایټي نوم خو به م چېرته اورېدلی انزایټي څه ته وایي هر سړی وایي یاره زما انزایټي ده انزایټي کله چې موږ د یو شي سوچ د یو شي په باره کې موږ دومره اور ایګزیجریټډ تھینکینګ کوو چې هغه په موږ سوار شي د یو فضول شي د یو غیر ضروري شي هغه دومره امپورټنس د هغې نه وي او هغې له موږ دومره اهمیت ورکړو چې یاره بس د هغې باره کې سوچ لکه فار ایګزامپل یو سړی دی او هغه په کلاس کې دې ته موږ ټایپ اے لایک پیپل مو لایف سټایل یا دغه لکه فار ایګزامپل یو سړی دی هغه په کلاس کې پوزیشن اخلي 1 نمبر پوزیشن اخلي او په یو ایګزام کې ردنه څوک مخکې شو او بس د په ځان باندې ټینشن راوستي چې دا ولې مخکې شو یا یو سړی دی مطلب په کلي ګاونډ کې چا موټر واخیستلو د سره پردي موټر هم غم دی چې یاره ده اوس ولې دا موټر واخیستو یا یو سړی دی بس یو سوچ د داسې شي په باره کې کوي چې هغه ډېر زیات فضولي په خپل ځان په باره کې او که د بل چا په باره کې خو چې ضرورت یې نشته او تا ډېر زیات هغه په ځان باندې د هغې بوت سوار کو دې ته موږ انزایټي وایو په دې خلکو کې هم د دې ایتیروسکلیروسس چانسز سیوای د دې سیوای او په ډپریشن والا خلکو کې سیوای د دې نه علاوه سیډنټري لایف سټایل والا خلکو کې هم د دې چانسز سیډنټري لایف سټایل دې ته وایي چې یو سړی دی او د ټولو نه غټ کار دا کوي چې بس خپل موټر له ورځي او د موټر شي دغه ځان ته کولاو کي سیټ او د ډاکټر نجیب خبره ځینې خلکو ته خو د دې موټر هغه سیټ هم هغه سیکیورټي والا کولاوي نو بالکل کار نه کوي نو په هغو خلکو کې هم دا چانسز د دې سیوای اوس موږ دا ګورو
چې زمونږ څه دا ایتیوروسکلیروسس د دې پیتوفیزیولوژي څنګه ده او څنګه په دې ویسلز کې دا جوړیږي، صحیح ده، او په کم کم سټیجز کې دا موږ ډیوایډ کړي او په څه طریقه باندې جوړیږي او د دې نقصانات څه شی دي، صحیح ده. نو موږ د دې په ټریټمنټ کې دوی ته څه وو، د دې په ټریټمنټ کې دا لږه خبر ورسره ایډ کوي، بیا درته د دې پیتوفیزیولوژي خبر کوم. موږ ورته ووایو چې ایکسرسایز کوئ. ایکسرسایز کم از کم ایکسرسایز تاسو صرف په ایتیوروسکلیروسس په ډیزیز کې نه، ایون ستاسو د کینسر په کمیدو کې هم دا هیلپ ورکوي. نور ډیزیز خو پرېږده، په باډي کې کوم قسم ډیزیز دي نو په هغې ټولو کې دا هیلپ ورکوي. نو موږ ایکسرسایز کوه. تقریبا په هفته کې د 2-3 ورځو دپاره دا د 20 نه د 30 منټ پورې ایروبیک ایکسرسایز په کار ده چې وکړي. نو موږ ایکسرسایز دوی ته ایډوایس کوو. موږ ورته ووایو چې تاسو خپل لایف سټایل چینج کړئ. که تاسو موبایل استئ، تاسو لږ ګرځئ، تاسو ایکسرسایز کوئ. تاسو که ډایټ داسې ډایټ اخلئ چې هغه زموږ څه فیټ چې سوچه غوړي ټول عمر خورئ، د ګډ غوښې ټول عمر خورئ، نو تاسو سبزۍ طرف ته، تاسو ویټامنز کنټیننګ ویجیټیبلز او ویټامن کنټیننګ فروټس چې کوم دي په خپل ډایټ کې شامل کړئ. په هغې کې انټي اکسیډنټ دي. نو موږ ورته خپل ډایټ چینج کړئ. او که چېرته د دې ساين سیمپټم ایراد شوي نو بیا ورته موږ میډیکیشن سټارټو. د دې کم چې ریسک فیکټر کازز دي هغه موږ پریوینټ کوو. موږ ډایبیټیز خپل پریوینټ کړه، د هغې دپاره میډیکیشنز کوو. موږ هایپرټینشن خپل کنټرول کړه، د هغې دپاره موږ میډیکیشن کوو. موږ ورته د کولیسټرول چې کوم لورینګ لیول لورینګ کولو دپاره ډرګز دي سټیټین هغه ورته موږ سټارټ کړو چې د دې کولیسټرول لیول څه شي هغه زموږ سره دغه شي دا ډاون شي. او که چېرته دا سموکري نو په ورځ ورته موږ وایو چې د نن نه بعد د که ژوند دې خوښي نو د نن نه بعد ته څه وکړه، د نن نه بعد ته سیګریټ سموکینګ کویټ کړه. او که چېرته دا اوبیز خلک دا ډېر غټي دا پیړي نو موږ هغو ته وایو چې تاسو ویټ لاس کوئ. خو یاد ساتئ ویټ لاس एकदम ابروپټلی ایکسټینسیو ویټ لاس سویر ویټ لاس دا مسلې کس کوي. نو هغې ته موږ یو خپل پلان ورکوو، خپل ډایټ پلان ورته د نیوټریشنسټ په ذریعه باندې یا د ډایټریشنس په ذریعه باندې هغو ته موږ ورکوو. هغوی په قلاره خپل دغه څه کوي دغه کوي. او ځینې خو زموږ څه نان موډیفایبل دغه دي موږ نشو موډیفای کولی. نو چې کوم موډیفایبل دي نو هغه موږ کنټرول کولی شو او د دې د وجې نه موږ د دې رسک نه ځان بچ کولی شو. نو اوس موږ ګورو چې زموږ څه دا ایتیوروسکلیروسس څنګه جوړېږي.